السلام علیکم، تاسو ګورئ هم پښتون خبرونه او زه یم شاه سلیم جان. د ټول ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د دیامر باشا ډیم دوره ډیمونه جوړولو سره به د ملکی معاشي ترقۍ کې اضافه وشي. منصوبه به سی پیک سره منسلک کولی شي. دیامر باشا ډیم د نواز شریف په دور کې شروع کړی شوی و. د وزیر اعظم شهباز شریف د اسطورې ته خطاب وایي موږ له د توانۍ لوی منصوبې په اړه هم سوچ کول پکار دي. د مسلم لیگ نون رهنما حمزه شهباز شریف د پنجاب 21م وزیر اعلی منتخب. پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف د انتخاباتو نه بایکاټ کړی و. د حمزه شهباز شریف په حمایت کې 190 ووټونه راغلي. د پرویز الهي په حق کې یو ووټ هم نه دی اچولی شوی. پنجاب اسمبلی کې د هنګامارۍ مقدمه درج، د اقدام قتل مقدمه هم درج شوي. مقدمه د پنجاب اسمبلی سکیورټي ډي اس پي شهزاد منظور په بیان درج شوي. د حملې ذمهوارو تعین به د سی سی ټي وي فوټیج په ذریعه وکړی شي. د اف آی آر متن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا یو ځل بیا ملک کې د زر انتخابات کول مطالبه. زما د ځان نه زیاته تاسو ازادي ضروري ده. ملګرتیا ټولو سره غواړم خو غلامي به د چا هم نه قبولوم. زه یوازې سیاستدان نه یم چاته چې سپریم کورټ امین او صادق ویلي. څه جرم مې کړی و چې د شپې 12 بجې عدالتونه پرانستل شول. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان کراچۍ کې جلسې ته خطاب وایي مشرف نواز شریف او آصف علي زرداري ته انارو ورکړی و. د مراسلې په ذریعه امپورټډ حکومت مسلط کړی شوی دی. بلاول او مریم وایي مراسله دروغ ده. خارجه دفتر کې تیار شوې ده. جوډیشل کمیشن جوړول سره به هر څه مخې ته راشي. د تحریک انصاف نائب چیرمن شاه محمود قریشي وینا وایي نن سوال کوو چې په مراسله د عمران خان موقف د عدالت موقف دی. موجوده حکومت به 13 مئی نه وړاندې ختم شي. د پخوانی داخله وزیر شیخ رشید دعوه. شیخ رشید وایي د کرپټ خلکو حکومت به ختمولی شي. دا څنګه نظام دی چیرته چې په پلار زی فرد جرم لګي هم په هغه ورځ وزیر اعظم جوړ شي. عمران خان به په هر صورت واپس راولو. د پیښور او کراچۍ جلسونه ثابته شوې ده چې ملک د انقلاب لپاره تیار دی. د حکومت ختمولو کال راتلونکی دی. تیار اوسئ او د عمران خان د اعلان انتظار وکړئ. د اطلاعاتو او نشریاتو پخوانی وزیر فواد حسین چودھری وینا وایي دا امپورټډ حکومت به ختمولی شي. افغانستان د ترهګرۍ کاروایی کې د ککړ کسانو خلاف سخت اکشن واخلي. هغوی د پاک افغان سرحدي علاقه محفوظه جوړه کړي. ترهګر د افغانستان ځمکه پاکستان کې دننه کارولو لپاره استعمالوي. د خارجه دفتر ترجمان وینا وایي په 14 اپریل هم شمالي وزیرستان کې د افغانستان نه ترهګرو د پاک فوج ځوانان شهیدان کړي. ملک کې د کرونا وایرس زور مات. 13 غنټو کې د کرونا وایرس 100 نه کم ټیسټونه ریپورټ. د کرونا وایرس نه د مړو شویو کسانو مجموعي شمیره 10363 ته رسیدلي. ملک کې د کرونا وایرس نه د صحتیاب شویو کسانو مجموعي شمیره د 14 لکه نه سیوا. د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې نن مسیحي ورورولي د ایسټر تهوار لمانځي. د ایسټر حوالې سره مسیحي ورورولي لخوا د مختلف ګرجاګرو کې د خصوصي دستورو اهتمام. په دې موقع د مسیحي ورورولۍ لخوا د ملک سلامتۍ، امن او خوشحالۍ لپاره دعاګانې هم غوښتلې شوي. جنگ کې تر اوسه پورې 3000 یوکریني فوجیان وژل شوي. روسي جنگ کې د ژوبل شوي یوکریني فوجیانو شمیره 10,000 ده. د یوکرین به د خپل ازادۍ او بقا جنگ جاري ساتي. د یوکریني صدر ولادیمیر زيلنسکي وینا او د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم ګرم او اوچوي. سند کې د سخت ګرم موسم پاتې کېدو امکان. شمالي مغربي بلوچستان ځینې علاقو کې تیزو هواګانو سره د باران امکان. د موسمیاتو محکمې وینا وایي نن زیات نه زیات درجه حرارت شهید بنظیر آباد کې 46 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. دا مهم خبرونه یو وړه شان د ماخلو او بیا راځو تفصیلي خبرونو سره.
خبرونو کې واره بیا هرکلی اوس وړاندې کوو تفصیلي خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف د دیامر باشا ډیم دوره کړي. وزیر اعظم شهباز شریف دستوري ته د خطاب په وخت ویل چې ډیمونه جوړولو سره به د ملکی معاشي ترقۍ کې اضافه وشي او منصوبه باسي په اکثره منسلک کولی شي. د ویل چې دیامر باشا ډیم د نواز شریف په دور کې شروع کړی شوی و. Please go into the timeline again and see where we can cut corners and if we can advance this date from 2029 to let's say 2026 or 2027 and this is possible. Nothing is impossible in this world. माजी से सबक हासिल करने के साथ अगर हम इस एक कुदरत का जो तोहफा है, इनाम है, इस पानी को अगर हम मुमकिन हद तक हम ज़ाया होने से बचा लें जो समुंदर में गर्क हो जाता है तो एक बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी हमारी कि ना वाफर तेल है ना वाफर गैस है. इससे बड़ी इनकॉम्पिटेंस और इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है. और हक़ाइक़ बतानी है, झूठ नहीं बोलना कौम के सामने. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह विल फंड दिस हॉस्पिटल फॉर नॉट ओनली फॉर दिस प्रोजेक्ट फॉर दिस एंटायर एरिया. हमारे गरीब बच्चों, बुज़ुर्गों, जवानों के लिए, माओं के लिए, यतीमों के लिए. और ये फ्री अस्पताल होगा, फ्री अद्वियात और फ्री इलाज यहाँ पर इंशाअल्लाह होगा. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا یو ځل بیا ملک کې د زر انتخابات کولو مطالبه شوي. عمران خان کراچۍ کې جلسې ته خطاب په وخت ویل چې زما د ځان نه زیاته ستاسو ازادي ضروري ده. د ویل چې ملګرتیا ټولو سره غواړم خو غلامي به د چا هم نه قبلوم. زه یوازینی سیاستدان یم چاته چې سپریم کورټ صادق او امین ویلي دي. सारे पाकिस्तानी मिलकर निकलें और कहें, एक डिमांड कहें कि हमें इलेक्शन चाहिए. अगर ये वाकई लोग इस मीर जाफर को पसंद करते तो इलेक्शन में जीत जाओ, लेकिन ये कभी इलेक्शन नहीं करवाएगा. ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवाएगा कि इसने पहले आके हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई करनी है. इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ. मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का और तहरीक इंसाफ का इकट्ठा हमारी फंडिंग का केस इकट्ठा सुना जाए. د پاکستان تحریک انصاف نائب چیئرمین شاه محمود قریشي وایي چې د مراسلې په ذریعه امپورټډ حکومت مسلط کړی شوی دی. کراچۍ جلسې ته د خطاب په وخت شاه محمود قریشي ویل چې بلاول او مریم وایي مراسله دروغ ده او خارجه دفتر کې تیار شوې ده. د ویل چې نن سوال کوو چې په مراسله د عمران خان موقف د عدالت موقف دی. कराची में एमक्यूएम को बड़ा मौका मिला इक्तदार का, हुकूमत का. मैं एमक्यूएम के वोटर से मुखातिब हूं. पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी में क्या इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ इंसाफ किया, पीने का पानी दिया, रिश्वत से नजात मिली? 3.5 साल आप सिंध की असेंबली में इसी पीपल्स पार्टी को कोसते रहे जो आपके अरमानों के कातिल थे. आज आप उनकी गोद में जाकर बैठ. बिलावल चले थे इस्लामाबाद महंगाई के खिलाफ. अभी काबीना की तश्कील न हो पाई. 10 रुपए फी किलो चीनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? د پخوانی داخله وزیر شیخ رشید دعوه کړې چې موجوده حکومت بعد د 13 مئی نه وړاندې ختم شي. شیخ رشید وایي د کرپټ خلکو حکومت با ختمول شي او دا څنګه نظام دی چیرته چې په پلار زوی فرد جرم لګیدلې او په هغه ورځ وزیر اعظم جوړ شي. د ویل چې عمران خان به په هر صورت واپس راولو. उस बाप और बेटे पर जिस तारीख को फर्द जुर्म लगाया जा रहा था, उसी रोज उस बेशरम, उस चोर और डाकू को वजीर आजम बना दिया गया. 30 मई से पहले इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की हुकूमत को इमरान खान खत्म करेगा. एमक्यूएम वालों, ये आसफ जरदारी नवाब शाह से काउंसलर नहीं बन सका, जो अपने बाप हाकिम जरदारी की सीट पर एमएनए नहीं बन सका. ये बेनजीर का एक जेली दस्तावेजात लाकर इसने इस मुल्क पर कब्जा किया है. अगर इमरान खान को वापस न लाए तो जेलें भर देंगे.
د خیبر پښتونخوا په بیلابلو برخو کې هم د تحریک انصاف کارکنانو د عمران خان په کال احتجاج کړی دی او په حکومت د خارجي مداخلت مذمت کړي. تفصیلات مطابق لویردیر، چارسده، تغبایی، ډیره اسماعیل خان په شمول د صوبې نورو برخو کې هم د تحریک انصاف کارکنان د مقامی قیادت په مشرۍ کې په ګڼ شمېر کې سړکونو او چوکونو ته راووتل. مظاهرینو د امریکې پر ضد او د عمران خان په حق کې نارې وهلې. هغوی د هیواد د ازادۍ او خپلواکۍ په حق کې هم نارې لګولې. احتجاج کوونکو وویل چې د امریکې امپورټډ حکومت موږ ته نامنظور دی، موږ په هیڅ حالت کې هم کرپټ حکمرانان نه تسلیموو. د آزاد کشمیر د قانون ساز اسمبلی کې د نوي قائد ایوان د ټاکلو لپاره به ووټونه سبا اچولی شي. د دې مقصد لپاره د ریاست صدر بیرسټر سلطان محمود چودھری د اسمبلی اجلاس سبا سحر 10 بجې رابللی دی. په دې انتخاب کې سردار تنویر الیاس د پاکستان تحریک انصاف او چودھری یاسین د پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ نون مشترکه امیدوار دي. د آزاد کشمیر د قانون ساز اسمبلی 53 غړي دي او د قائد ایوان د انتخاب لپاره د 28 غړو ووټونه لازمي دي. دا یادونه وړ ده چې د آزاد کشمیر تیر وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی خلاف هم د خپلې پارټۍ غړو عدم اعتماد کړی و چې د هغې له امله هغه تېره هفته د خپلې عهدې نه لرې کړی شوی دی. د شهباز شریف د حکومت او IMF ترمنځ د پروګرام د بحالۍ لپاره خبرې سبا په واشنگټن کې کیږي. په دې خبرو کې بعض ځینې پاکستاني اهلکارو د اسلام آباد نه د انټرنیټ په ذریعه هم شرکت کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان لپاره د IMF د قرضې د پروګرام د بحالۍ او د $1 ارب د قسط ادایګۍ په موضوع خبرې اترې ترسره شي. غونډه کې به د شهباز شریف د حکومت د تحفظاتو، نوي شرایطو او سبسیډي امنیسټي باندې هم خبرې وکړی شي. د پاکستان تیر حکومت ته د $1 ارب د قسط جاري کولو نه وروستو د IMF او پاکستان ترمنځ خبرې د څو میاشتو لپاره ځنډېدلې وې. ملک کې د کورونا وایرس زور مات شوی دی. تیرو 40 غنټو کې د کورونا وایرس 100 نه کم کیسونه رپورټ شوي دي. د کورونا وایرس نه د مړو شوو کسانو مجموعي شمیره 1,363 ته رسیدلې. ملک کې د کورونا وایرس نه د صحتیاب شوي کسانو مجموعي شمیره د 14 لکه نه سیوا شوې ده. د پاکستان خارجه وزارت افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې په خپله خاوره د هغو کسانو خلاف ګامونه واخلي چې پاکستان کې ترهګرۍ کې ملوث دي. د اتوار په ورځ د خارجه وزارت ترجمان وویل په تیرو څو ورځو کې افغانستان څخه په پاکستاني ځواکونو حملې ډېرې شوي دي. پاکستان په وار افغان حکومت ته خواست کړی چې په مشترکه سرحد امنیت ټینګ کړي. ترهګر بغیر د څه مشکل پاکستان کې دننه حملو لپاره افغان خاوره استعمالوي. ترجمان ویل د TTP په شمول نور ترهګر ګروپونه د پاکستان په امنیتي ځواکونو حملې جاري ساتلي دي چې په نتیجه کې پاکستاني ځواکونه شهیدان شوي دي. د اپریل په 14مه شمالي وزیرستان کې په یو تازه حمله کې د پاکستان 9 فوجیان شهیدان شوي. داسې حملې په پاک افغان پوله د امنیت د کوششونو لپاره زیانمنې دي. په بیان کې ویلي شوي پاکستان یو وارې بیا د افغانستان قانوني حکومت ته درخواست کوي چې پاک افغان سرحد محفوظ کړي او د هغو عناصرو خلاف تیز سخت ګامونه واخلي چې پاکستان کې ترهګرۍ کې ملوث دي. پاکستان بیان په داسې حال کې جاری کړی چې تیره ورځ افغان چارواکو ویل پاکستان په کونړ او خوست کې بمباري کړي او په نتیجه کې جاني زیان رسېدلی دی. سعودي عرب په مسجد اقصی د قابض اسرائیلي فوج د برید او اولنۍ قبلې دروازې لمونځګزارو لپاره د بندولو او د مسجد دننه او بهر لمونځګزارو پر ضد د جارحیت سخته غندنه کړې ده. د مملکت د خارجه دفتر لخوا په جاري کړي شوي بیان کې په مسجد اقصی د اسرائیلي منظم برید د مسلمانانو په زړونو کې د قدر او مقام قارس په کعبې ګرځولې. بیان کې ویلي شوي چې ریاض دا ظالمانه اقدامات مسترد کوي. د اسرائیل دا اوسنی اقدامات د نړیوال قانون او معاهدو ښکاره خلاف ورزي ده. سعودي عرب نړیوالې ورورولۍ ته په دې لړ کې د خپل کردار ترسره کولو اپیل کول سره په دې خبره هم زور راوړی چې د فلسطیني وګړو د حقونو خلاف ورزي، د مقدساتو د سپکاوي او په مشرق وسطه کې د امن عمل خلاف او خلاف ورزو په شان جرمونه د اسرائیل ذمہوار وګرځولی شي. د مسجد الحرام چت زایرینو لپاره پرانستلی شوی دی. سعودي ورځپاڼې له مخې د حرمین شریفین انتظامی مشر ډاکټر عبدالرحمن السدیس د زایرینو د شمیر زیاتېدو له امله د مسجد الحرام چت عبادت کوونکو لپاره د پرانستلو فیصله کړې ده. د انتظامی وینا ده چې زایرینو ته په مسجد الحرام کې هر ځای ټول ضروري اسانۍ ورکولی شي. سعودي قیادت غواړي چې په مسجد الحرام او مسجد نبوي کې زایرین اسانۍ سره خپل عبادات ترسره کړي.
روس دعوه کوي چې د یوکرین د سټریټیجیک ښار ماریوپول پر ډېرې برخې کنټرول ترلاسه کړی او ماسکو په ماریوپول کې د یوکریني ځواکونو ته وسله غورځولو الټیمیټم ورکړی او هغه یوکریني چارواکي چې نن سرنډر کړي معاف بکړي شي. تفصیلات مطابق کیف تر اوسه د روس د وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي. نن سهار د کیف په شمالي برخه لیوف کې هم د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. بلخوا د روس یوکرین په جنگ کې 3000 فوجیان مړه شوي. دواړو ملکونو ترمنځ جګړه د روان کال فروری میاشت څخه روانه ده. د امریکې ټي وي سره په مرکه کې یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې د موجوده ډیټا له مخې د روسي حملې نه تر اوسه پورې د 2500 نه تر 3000 فوجیان مړه او 10,000 ژوبل شوي دي. خبرونو کې وخت شوی د وړې شاندمې او بیا راځو د لوبو حال سره. خبرونو کې یو بیا هرکلی اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ته د کیریر بیسټ اننګز یو بل اعزاز ورکړی شوی دی. هغه د استرالیا خلاف 196 رنز د ټیسټ چیمپینشپ غوره کارکردګۍ کې شامل کړي شوي دي. دغه کارکردګي تر اوسه پورې غوره ټیسټ چیمپینشپ پرفارمنس ګرځولي شوي دي. یاد دی چې د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم کراچۍ کې د استرالیا خلاف 196 رنزونه جوړ کړي. او اوس د موسم حال. د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم ګرم او بدستور وچوي. سند کې د سخت ګرمۍ پاتې کېدو امکان دی. موسمیات محکمې وینا ده چې شمال مغربي بلوچستان ځینې علاقو کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان موجود دی. د موسمیاتو محکمې مطابق نن زیات نه زیات درجه حرارت شهید بېنظیر آباد کې 40 ډګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د موسم حال سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه معلوماتو لپاره تاسو زموږ د سوشل میډیا پاڼې کتل مه هېروئ. د لوی الله په امان.